هم په نظر کې ساته. جلالی صاحب دا شعر سپیشلی ډیډیکیټ دی. د نوي دور تقاضې هم په نظر کې ساته، د محبت زړې رشتې هم په نظر کې ساته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اول خو د ټولو ملګرو د استاد شفیع اولادو د نورو استادانو دغه ډېره مننه کوو چې موږ ته یې موقع راکړه او زه خو لیټ سو بهرحال راورسېدو او د دغې سیمې شهیدانو ته خراج تحسین پیش کوو. مننه. غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې مانا خوشبوزي په ګلونو را تېر شوی یم، مانا خوشبوزي په ګلونو را تېر شوی یم، د جنتي وطن په غرونو را تېر شوی یم. چې مانا خوشبوزي په ګلونو را تېر شوی یم، د جنتي وطن په غرونو را تېر شوی یم. او ترسا صاحب شعر ده چې د زړه برجونه مې کنډر کنډر راوړي دلته، د زړه برجونه مې کنډر کنډر راوړي دلته، څه په کنډر کنډر کورونو را تېر شوی یم. او د زړه برجونه مې کنډر کنډر راوړي دلته، څه په کنډر کنډر کورونو را تېر شوی یم. او شعر ده چې شفیع الله صاحب د ډالۍ وي چې د تن د هر یو اندام نه مې د تن د هر یو اندام نه مې راوځي درد، په دردېدلو آوازونو را تېر شوی یم. یو څو نور شعرونه دي غزل نه مخکې ده سټیج ته نږدې وو چې لږ دروغ بیمار پختنه سړی خامخا کوي، دروغ بیمار پختنه سړی خامخا کوي، دا مینه ده پالنه سړی خامخا کوي. او شعر ده چې سړی چې په یو چا باندې مین شي ضروري ده، سړی چې په یو چا باندې مین شي ضروري شي، سړی چې په یو چا باندې مین شي ضروري شي، په یو بل پاملرنه سړی خامخا کوي. او شعر ډال دی چې پرسا صاحب ده چې سیرلی که پرېږدې نو کمیس پرې دوه ځای کېږي، سیرلی که پرېږدې نو کمیس پرې دوه ځای کېږي، ګریوان له ستارو ستنه سړی خامخا کوي. او د مینې په تحفه کې زر او خاورې سره یو دي، د مینې په تحفه کې زر او خاورې سره یو دي، له یاره دې مننه سړی خامخا کوي. غزل مطلب ده چې لکه رندان پرسا صاحب لکه رندان چې په نشه کې ګډې وډې وایي، لکه رندان چې په نشه کې ګډې وډې وایي، زړه مې په هوش نه دی سینه کې ګډې وډې وایي. او ابشار صاحب مونځ دې په جار شي په پټه مې زړه نه مني، مونځ دې په جار شي په پټه مې زړه نه مني، هسې نه خلک په مانځه کې ګاډې واډې وایي. مننه چې مونځ دې په جار شي په پټه مې زړه نه مني، هسې نه خلک په مانځه کې ګاډې واډې وایي. او یو ته خیرې کوي او بل ته دعا غواړي ژاړي. شاکر صاحب چې یو ته یو پسې ژاړي، یو ته خیرې کوي یو ته خیرې کړي، یو ته خیرې کوي او یو ته دعا غواړي ژاړي، سرتوره پیغله ادیره کې ګاډې واډې وایي.
یو ته خیرې کوي او بل ته دعا غواړي ژاړي سرتوره پیغله دیره کې ګډې وډې وایي. او شعر د معذرت سره چې تندې داغ لمن یې کوزه تر خپو لاندې کړله. تندې داغ لمن یې کوزه تر خپو لاندې کړله. دا سړی اوس هم په سجده کې ګډې وډې وایي. تندې داغ لمن یې کوزه تر خپو لاندې کړله. دا سړی اوس هم په سجده کې ګډې وډې وایي. مقطع ده چې چیرته څه غم ورله پکار دی د څه غم یې وکړه. چرته څه غم ورله پکار دی د څه غم یې وکړه. عارف په نیمه شپه کوټه کې ګډې وډې وایي. مننه توجه راکولو نه ډېره مننه.